السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو خدای دې وکړي چې تاسو به ټوله ته روغ او جوړې. زه یم سردار ولی آریان، تاسو ګورئ ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل. ملګرو ډېر خوښ یم یو ځل بیا تاسو ته په نوې او خوندوره معلوماتي ویډیو کې حاضر یم. انشاءالله ملګرو په نننۍ ویډیو کې کوم دا طریقه ده ته هم موږ که چیرې خپل موبایل د شپې له طرف استعمالوو نو زموږ هغه کوم موبایل رڼا چې دا په مستقیما زموږ په سترګو لګېږي. نو څنګه کولی شو دغې رڼایي څخه مخنیوی کړو، د رڼایي ډارک موډ ته واړو تر څو زموږ سترګو ته تاوان ونه رسوي. ملګرو دا د الله تعالی چې موږ ته کوم بدن روغ سالم بدن راکړی دی باید شکرې وباسو. همدارنګه سترګې هم د الله تعالی له نعمتونو څخه یو لوی نعمت دی، باید څنګه کو صحیح سالمه ساتنه وکړو. موبایل استعمالو نو دا خو ضرورت ته چې موبایل استعمالو، خو تر څنګ باید کومه طریقې چې دي د موبایل کې چې زموږ به سترګو ته تاوان ونه لري هغه هم باید پکې فعاله کړو تر څو پورې زموږ سترګې د روغې او سالمې پاتې شي. نو دا کوم اپلیکیشن چې ملګرو نن په ویډیو کې درته ښیم، نو دا اپلیکیشن خامخا په خپل موبایل کې انسټال کړئ تر څو ستاسو سترګې له خطر څخه بچې شي او روغې سترګې ولرئ. نو دې لپاره یو اپلیکیشن ته ضرورت، د اپلیکیشن لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې هم در کوم، له هغه ځای نه تاسو کولی د اپلیکیشن په ډېره اسانۍ سره ډاونلوډ کړئ او استفاده ورڅخه وکړئ. نورې خبرې نه اوږدوو، زه د ویډیو طرف ویډیو شروع کوم. نو ویډیو شروع کولو څخه مخکې که تر اوسه پورې هم تاسو ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی او داسې معلوماتي ویډیوګانې کتل غواړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، خوا کې د بیل آیکن وهئ او ویډیو خامخا سره لایک. اوس زه د ویډیو طرف ویډیو شروع کوم، نو له موږ سره اوسېږئ. نو ملګرو د هغې لپاره یو اپلیکیشن ته ضرورت دی. د اپلیکیشن نوم دا نایټ موډ ده. د نایټ موډ څه ده دا باید تاسو ته را ډاونلوډ کړئ. ډاونلوډ کولو لپاره تاسو پلی سټور ته هم تللی سئ، نایټ موډ ولیکئ نو دغه اپلیکیشن به تاسو ته راوړي را ډاونلوډ کړئ. زما کنیکشن نشته ده همدې خاطر تاسو اوس پلی سټور ته نشم تللی، خو تاسو پلی سټور کې نایټ موډ ولیکئ نو دا اپلیکیشن درته راوړي او لینک یې زه د ویډیو ډسکرپشن کې هم در کوم. کله مو چې دا را خلاص کړو ملګرو دا ډېره اسانه انټرفیس سره سوی دی. ملګرو ته وکړي برټنس سوی دی 90% برټنس زموږ د موبایل څنګه ده فعاله ده. نو دلته کوم خط چې ده ملګرو دا باید تاسو موږ راکم کړو تر څو زموږ د موبایل برټنس څنګه سي کم سي. دلته لیکلي سټارټ، نو په دغه سټارټ څه کله کلیک وکړو ملګرو زموږ د موبایل برټنس به څنګه سي راکم سي. اوس که چیرې موږ موبایل شپې طرفه هم استعمال کړو، د موبایل برټنس په ډېر کمزوري او زموږ سترګو ته به هېڅ تاوان نه لري. ملګرو تاسو توګه زموږ موبایل دا کوم برټنس یا هم کومه رڼایي سره څومره کمزوری سولی زموږ سترګو ته دا تاوان نه کوي. همدې طریقه موږ کولی دلته د برټنس څنګه سو نور هم کم کړو. څومره کمول ستاسو زړه وي هغومره دا برټنس ورته کمولی شئ، څومره چې بېرته زیاتوئ دغومره دې نه څنګ کې ملګرو بېرته نه زیاتېږي. نو په همدې طریقه موږ کولی شو دلته ملګرو سټارټ ته مو پام وي، دلته سټاپ یې څه کوي ملګرو دا بېرته غیر فعاله کېږي او سټارټ یې څه کوي دا څنګه کوي فعاله کېږي. نو هیله ده چې دا ویډیو مو خوښي یو اندک شی مو ورنه زده کړي وي. نو تر بیا پورې چې داسې ښه خوندوره معلوماتي ویډیو تاسو ته مو د کومه په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. هر چیرې چې یاست ښاد او آباد اوسېږئ.